بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم حقوق والدین یا د مور و پلار حقوق. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې خپل مور و پلار طرف ته په قهرجن نظر سره وکتل دا هم په حقوق کې داخل دي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بر اباه من حد الیه طرف. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه سړي له خپل پلار سره ښه چلند ونه که چې پلار ته یې په تیز نظر سره وکتل. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې وینا نه معلومیږي چې مور و پلار ته په تیز نظر سره کتل هم د هغوی په ځورولو کې داخل دي. له حضرت حسن رضی الله تعالی عنه څخه چا وپوښتل چې د حقوق یعنی د مور و پلار د ځورولو کم حد دی؟ هغوی په ځواب کې وفرمیل هغوی له خدمت او مال نه بېبرخې کول او له هغوی سره لیده کاته پرېښودل او د هغوی مخ ته په تیز نظر سره کتل دا ټول حقوق دي. همدارنګه حضرت عروه رضی الله تعالی عنه فرمایي که مور و پلار تا خفه کړي یعنې داسې خبره وکړي چې ستا خوښه نه وي نو د هغوی طرف ته په تیز نظر سره هم وګوره، ځکه کله چې انسان پر چا غوسه کیږي نو تر هر څه د مخه له تیز نظر نه د هغه غوسه معلومیږي. نو معلومه شوه چې نه یوازې په زړه سره د مور و پلار تعظیم او تکریم کول بلکې په اندامونو او غړو سره هم د فرمانبرداري او عاجزي اظهار کول پکار دي. هیڅ داسې کړنه وینا او نظر دې نه کوي چې مور و پلار ته دې پې تکلیف ورسوي. دا خو لا پرېږده، تیز نظر خو پرېږده، داسې ظالمان نن هم زموږ په ټولنه کې ژوند کوي چې هغوی مور و پلار ته بد او رد وایي، مور و پلار ته شکنځل کوي او هغوی ځوروي. تیز نظر خو پرېږده، داسې اولاد به څنګه کامیابه شي یا په دنیا کې او یا په آخرت کې. او ځینې داسې ظالمان هم شته دی په دې ټولنه کې چې هغوی د خپل مور و پلار ته شکنځلې کوي او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مور و پلار ته شکنځل کول د لویو ګناهونو څخه شمیرلی دي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وهل یشتم الرجل والديه قال نعم یسب ابا الرجل فلیسب اباه ویسب امه فلیسب امه رواه البخاری. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل له لویو ګناهونو څخه یوه دا هم ده چې سړی خپل مور و پلار ته شکنځل وکړي. حاضرینو وویل ای د الله رسوله آیا داسې څوک به هم وي چې خپل مور و پلار ته شکنځل وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو، د دې صورت دا دی چې د بل چا پلار ته شکنځلې وکړي هغه را وګرځي د شکنځل کوونکي پلار ته شکنځلې وکړي یا د بل چا مور ته شکنځلې وکړي هغه را وګرځي د شکنځل کوونکي مور ته شکنځلې وکړي. د دې حدیث مطلب دا دی هغه څوک چې شکنځلې کوي خو خپل مور یا خپل پلار ته شکنځلې ونه کړي خو کله چې په بل باندې د شکنځلو کولو ذریعه جوړ شو ځکه نو په خپله له شکنځل کوونکو څخه شمار شو. که د بل چا مور او پلار ته شکنځلې نه وی کړی نو هغه به د مور و پلار ته شکنځلې نه کولې، په خپله یې شکنځلې ونه کړې خو په بل یې شکنځلې وکړې. دا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم له لویو ګناهونو څخه شمار کړل. له دې نه اندازه معلومه کړئ څوک چې مور و پلار ته په خپله ژبه سره شکنځلې وکړي ظاهره خبره ده چې د هغو ګناه به تر عامو کبیره ګناهونو څخه زیاته وي. صحابه و کرامو رضی الله عنهم ته خپل چاپیریال ته په کتلو سره دا خبره ډیر د تعجب وړ ښکاره شوه چې یو څوک خپل مور و پلار ته شکنځلې وکړي. د دوی د تعجب په لیدلو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د شکنځلو د سبب او ذریعه جوړېدلو صورت بیان که چې په هغې زمانه کې پیښېدل ممکن و، لیکن زموږ په دې زمانه کې داسې خلک شته چې په خپله ژبه سره مور و پلار ته شکنځل کوي او په بدو الفاظو او بدو القابو سره خپل مور و پلار یادوي. د داسې اولاد حال به څه وي؟
یا الله موږ ته توفیق راکړه چې د خپل مور و پلار خدمت وکړو، ځکه په دې کې زموږ کامیابي ده. هغه کسانو چې د خپل مور و پلار ځورولي دي او تل لپاره د هغوی نافرمانی کوي، هغه په دنیا کې هم ذلیله او په آخرت کې هم ذلیله، او د دوی اولاد به هم داسې چلند دوی سره کوي څنګه چې دوی خپل مور و پلار سره کړی. او ځینې داسې اولادونه هم شته دی چې هغوی په خپل مور و پلار باندې لعنت وایي، او رسول الله ویلی دی څوک چې په خپل مور و پلار لعنت وایي هغه ملعون دی. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب السيف ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. رواه البخاري. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي هیڅ داسې شی نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په هغې باندې خاص کړي یو او نور خلک یې په هغې نه وي خاص کړي، پرته له دې شي څخه چې زما د تورې په تیکې کې دی. بیا یې د تورې له تیکې څخه یوه لیکنه را وایستله چې په هغې کې لیکلي وو څوک چې د غیر الله لپاره ذبحه وکړي په هغه دې د الله لعنت وي، څوک چې د ځمکې نښې ړنګې کړي په هغه دې د الله لعنت وي، څوک چې په خپل مور و پلار لعنت ووایي په هغه دې د الله لعنت وي، څوک چې داسې چاته ځای ورکړي چې هغه د اسلام په دین کې د عمل یا عقیدې په اعتبار یو شی نوی راویستلی وي په هغه دې د الله تعالی لعنت وي. پر دې حدیث کې پر څو کسانو لعنت ویل شوی. اول هغه کس چې د غیر الله لپاره ذبحه وکړي، یعنې لکه څنګه چې د الله رب العزت د خوشحالولو او رضا کولو لپاره قرباني کوي یا په حج کې څاروي حلالوي، همدارنګه یا د بت یا د فقیر یا د زیارت په نامه باندې ذبحه کول چې هغه خوشحاله شي، دا یو لعنتي عمل او ښکاره شرک دی او الله په داسې کسانو باندې لعنت ویلی. دویم پر هغه چا لعنت وویل چې د ځمکې نښې غلا کړي، یعنی الله تعالی دې پر هغه چا لعنت وکړي چې د ځمکې نښې بدلې کړي. دغه کار ډیر کلیوار کروندګر او بزګر کوي. د کښتونو په منځ کې چې کوم دیوالګی جوړیږي یا کومې پولې چې وي د هغه په لمنځه وړلو سره هڅه کوي د بل کښت په خپل کښت کې داخل کړي، او د کښتونو او ځمکو ترمنځ د فاصلې قایمولو لپاره چې کومې نښې ټاکلې کیږي هغه غلا کوي او له منځه وړي یا هغه له خپل ځایه بې ځایه کوي تر څو معلومه نشي چې د چا ځمکه تر کومه ځایه پورې ده. بیا د موقع په پیدا کولو سره د شپې لخوا د بل ځمکه په خپله ځمکه کې ننباسي، د کښت او کروندې په ځمکو برسیره په ښاري او سکونتي جایدادونو کې د خورد و برد کولو لپاره غلطې نقشې جوړول او رسمي کول، رسمي قواله جوړونکي ته د څه شي په ورکولو سره د بل چا ځمکه په خپل نامه کول، دا ټول د لعنت په دې کار کې داخل دي او الله رب العزت په داسې کسانو باندې لعنت ویلی دی. دریم رسول الله پر هغه چا لعنت ویل چې پر مور و پلار باندې لعنت وایي. د دې مطلب بالکل واضح دی، چیرې چې د اوف ویلو اجازه نه وي هلته د شکنځلو کولو او لعنت ویلو اجازت څنګه کیدی شي؟ ډېر نالوستي بلکې لوستي او تعلیم یافته خلک په دې عظیمه ګناه کې اخته کیږي. ښه به پوه وي خو هغوی به په خپل مور و پلار لعنت وایي او حال ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوی باندې لعنت ویلی. څلورم یې پر هغه چا لعنت ووایه چې داسې کس ته پناه ورکړي چې په دین کې یوه خبره له ځانه راویستلې وي. څه شی چې له ځان څخه جوړ او په دین کې داخل کړی شي هغه ته بدعت ویل کیږي. بدعت اعتقادي هم وي او عملي هم. د بدعت دواړه ډولونه که اعتقادي وي که عملي وي د اسلام په شریعت کې هغه مردود دي. څوک چې هغه چاته ځای ورکړي چې هغه بدعت ایجاد کړی وي ځکه هغه د لعنت وړ شو چې د دې بدعتي مرستندوی جوړ شو او بدعت ته یې قوت ور وبخل. څوک چې د بدعتي کس مرسته کوي او د هغه په وینا باندې عمل کوي او څوک چې هغه پسې غږیږي د هغه بدعتونه خلکو ته ظاهره کوي چې دا د هغه په خوا درېږي او د هغه مرسته کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې کس باندې لعنت ویلی. دا چې حضرت علی کرم الله وجهه وفرمیل چې رسول الله موږ په داسې شي نه یو خاص کړي چې نورو ته یې نه وي ښوولي پرته له څو شیانو، دا د هغه د خپل علم مطابق خبره ده. ګڼې دغه څو شیان هم تر دې پورې خاص نه دي. رسول الله دا خبرې هغه ته په ډېر اهمیت سره ښوولې وې او هغه د دې خبرو پاڼه په ډېر اهمیت سره ساتلې وه، ځکه وفرمیل چې رسول الله موږ په دې سره خاص کړي یو. یوه ګمراه ډله وایي چې حضرت علی کرم الله وجهه د رسول الله وصي و او هغه ته به خاص خبرې ورښولې. په دې حدیث شریف کې
په ښکاره توګه د هغوی د خبرې تردید موجود دی. که دا خبرې تر حضرت علي کرم الله وجهه پورې په داسې ډول مخصوصې وی چې له نورو څخه پټ ساتل یې مقصود وی، نو ده به هم بل چاته نه وی ښوولې. بیا دې خبرو ته وګورئ، په دې کې د وصیت او خلافت ذکر نشته دی. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل مور و پلار خدمت وکړو تر څو چې الله رب العزت موږ ته عزت د دنیا او د آخرت راکړي. او که د مور و پلار خدمت هم ونه که، په دنیا او په آخرت کې به ذلیله یو. د الله نه ځان لپاره، تاسو لپاره او د ټولو خویندو او ورونو لپاره دا توفیق غواړم چې د خپل مور و پلار خدمت او احترام په خلاص سینه سره وکړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم